ګران لیدونکو السلام علیکم. په دې ویډیو کې تاسو ته د داسې قبیلې په اړه معلومات درکوو چې د هندوستان په جنوب کې د سمندر په منځ کې واقع ده. دا قبیله نه یوازې چې د دنیا د نورو قبیلو نه جلا او فرق لري، بلکې تاریخ پوهان وایي چې په دې جزیره کې 14,000 کاله کېږي چې انسانان ژوند کوي او د هغوی د اوسېدلو نښې نښانې پکې موجودې دي. د 14 کیلومتره پراخه د اندومان دا جزیره د هندوستان په جنوب کې واقع ده چې د تایلند او برما سره نږدې ده. دا جزیره د مرجان د ونو سربیره نور ګڼ شمېر باغونه لري چې له جملې د مرجان باغ د 5 څخه تر 8 کیلومتره پورې پراخوالی لري. د دې جزیرې نفوس تر 400 تنو پورې رسیږي. لکه څنګه چې به پخوا خلکو په ځنګلونو کې ژوند کاوه، دوی هم ورته ژوند کوي. دغه خلک د رنګ نه تور دي او کالي نه اغوندي، د نړۍ نه ناخبره دي، په هیڅ ژبه او مذهب خبر نه دي. د هندوستان حکومت ډیر کوشش وکړ چې هغوی له دې جزیرې وباسي، خو دوی له خپلې جزیرې بل ځای ته نه ځي او په هیڅ صورت خپل کلتور پرېښودلو ته تیار نه دي او نه دوی څوک خپلې جزیرې ته نږدې پرېږدي. د یو سروې مطابق د دوی نفوس په 1901 میلادي کال کې 170 تنه و، خو جالبه دا ده چې په 2011 کال کې د هغوی نفوس تر 40 تنو راټیټ شوی و. په کال 1870 میلادي کال کې کله چې یو مسافر وړونکې کښتۍ د ورښتونو په موسم کې د اندومان جزیرې ته نږدې خرابه شوه. په دې کښتۍ کې 106 مسافر ولیدل چې له قد نه ټیټ او تور رنګ لرونکي وحشي خلکو چې نیزې په لاس وې په دوی د حملې کولو کوشش وکړو چې له دې سره مسافر له ویرې په کښتۍ کې ځانونه پټ کړل، خو د دوی بخت بیدار و. سمندري ځواکونه راورسېدل او کښتۍ یې د وحشي خلکو له حملې وژغورله. په 1880 میلادي کال کې د برتانیا یو څېړنیز ټیم د څېړنو په موخه دې جزیرې ته راغلل. دوی هلته 6 ورځې په پټه پاتې شوه او د جزیرې 6 تنه اوسیدونکي ونیول چې 4 ماشومان، یوه ښځه او یو سړی پکې شامل و. دوی یې له ځان سره ویوړل، خو له بده مرغه دا 6 واړه مریضان و. ښځه او سړی دواړه مړه شول. څېړنیز ټیم فیصله وکړه چې د 4 ماشومانو علاج وکړي او وروسته یې خپلې جزیرې ته ستانه کړي. خو کله چې هغوی بیرته خپلې جزیرې ته ستانه کړل، د جزیرې اوسیدونکو هغوی قبول نه کړل او داسې ویل کېږي چې 4 واړه یې ووژل. په 1901 میلادي کال کې یو بله کښتۍ چې له دې جزیرې سره نږدې تېرېدله، د جزیرې د خلکو لخوا چې نیزې یې په لاس وې په دوی د حملې کوشش وکړ، خو هغه وخت ډېر سخت سمندري طوفان له امله بریالي نه شول چې وروسته د چورلکو په واسطه هغوی وژغورل شول. تر ټولو جالبه یې د سونامي طوفان ده. کله چې سونامي طوفان راغی نو دغه جزیره 6 فوټه د اوبو لاندې شوه. کله چې طوفان ختم شو، 3 ورځې وروسته د هندوستان حکومت هغوی ته مرستې وروړې. دا چې هغوی د نور قبیلو سره بلد نه دي، دوی وډار شول، لرګي او تیږې یې راواخیستل، په مرسته کوونکو یې حمله وکړله او هغوی پرې نه ښودل چې هغوی سره مرسته وکړي. په 2006 کال کې 2 ماهي نیونکي سندرراج او پنډت تیواري خپله لاره ورکه کړه چې له بده مرغه په همدې جزیرې وربرابر شول. کله چې خلکو هغوی ولیدل نو وحشیانه حمله یې پرې وکړله، دواړه بیچارهګان یې ووژل. تاسو به دا فکر کوئ چې دې جزیرې کې 14,000 کاله کېږي چې خلک ژوند کوي، خو اوس هم د دوی نفوس 400 تنه ده. د دې لامل څه ده؟ او لامل یې دا ده کله چې دوی مریضان شي، دوی په درملنه نه پوهیږي. که چیرې ناروغي جدي وي نو هغوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. او دا چې اوس د دوی نفوس 400 تنه پورې ښودل کېږي، تاسو به فکر کوئ چې دا یې څنګه شمارلی دي؟ نو د دې جواب دا ده چې د هغوی شمېر د جزیرې د پاسه د طیارو په ذریعه شمېرل شوي دي. دا د اندومان جزیرې په اړه معلومات. تر بل ویډیو مو په لوی بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.